دا رنگ ځواني دا سراب چا سره یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل دوستان مې سٹارټ کړئ کومه ویډیو تاسو کته سم په لایټ موشن کې داسې ویډیو جوړول غواړئ دوستان دا ویډیو پوره وګورئ ویډیو به بالکل نه سکپ کوئ که ویډیو خوښ شوه ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته درورسي ښه د ټولو اول تاسو هڅه کوئ چې په خپل موبایل کې لایټ موشن را ډاونلوډ کړئ پلی سټور کې هم اویلیبل دی او که تاسو کروم نه ډاونلوډ کول غواړئ موږ تاسو لینک ډسکرپشن کې ورکړی د هغه ځای تاسو ډاونلوډ کولی شئ ښه چې کله تاسو ډاونلوډ به هڅه کوئ سمپل بس په لایټ موشن باندې کلیک والی تاسو سره به دا رنګ انټرفیس راوړي بیا لاندې کې پلس اپشن دی په دې باندې کلیک والی د دې ځای تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ موږ ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړوو د 9.16 سلیکټ کوو ټیک شو لاندې کې کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې باندې کلیک والی ښه تاسو سره دا رنګ انټرفیس راوړي بیا لاندې کې پلس اپشن دی په دې باندې کلیک والی دلته کې پر میډیا باندې کلیک والی تاسو سره تاسو ګیلری راوړئ تاسو په دې کې هغه پیک راوړئ په کوم پیک باندې تاسو ویډیو جوړول غواړئ ښه دلته کې دا پیک راوړو په دې کلیک واغستو ټیک شو دا اوس د ټایم لاین ته راغلو ښه بیا ورسې کار وکړئ پر بیک راشئ بیا لاندې کې پلس آیکن باندې کلیک والی تاسو سره به دا رنګ شیپ راوړئ تاسو بیا دې کې یو شیپ راوړئ د خپل مرضي تاسو هر یو شیپ راوړئ دلته کې دا یو شیپ رااله په دې باندې کلیک واغستو دا موږ سره دلته کې سکرین ته شیپ راوړو ټیک شو بیا دې کار وکړئ پر به سره تاسو 3 ډاټ ښکاري باندې کلیک والی تاسو سره دا رنګ اپشن نه واوړي بل لاندې کې دا اپشن دی پیل کمپوزیشن ایریا تاسو په دې باندې کلیک والی خاطر چې کوم شیپ راغلی تاسو سره دا رنګ فول سکرین شي بیا لاندې کې دا اپشن دی کلر اینڈ فیل په دې باندې کلیک والی تاسو سره دا رنګ کلر راوړي تاسو دې دا وایټ کلر سلیکټ کړئ خاطر چې کوم شیپ راغلی تاسو سره وایټ شي خو به چې کارو کې لاندې کې دا اپشن دی په دې باندې کلیک والی تاسو سره به سکرین باندې دا رنګ ګراف راوړي تاسو به ګراف دا رنګ راکچ کړئ دې داسې ونیسئ داسې به راکچ کړئ اول به ښکته سره نه راکچ کوي بیا به برانه دا رنګ به تاسو راکچ کوي ټیک شو مخکې نه وسه بالکل تاسو سنټر ته کوي دا رنګ به چې کوم دی سنټر ته کوي ښه دا ګراف چې کوم دی موږ دا رنګ راکچ کوو زموږ د شیډو چې کوم دی تقریبا دا رنګ راله ښه هغې نه پس به هسې کار وکړئ یو بیا بیک راشئ چې بیک راله بیا لاندې کې دا یو اپشن دی بلنډینګ اینډ اوپیسټي په دې به کلیک والی تاسو سره دا رنګ اپشن نه وړي لاندې کې دا اپشن دی لایټینګ په دې باندې کلیک والی تاسو سره دا رنګ نور اپشن نه واوړي دلته به دا اپشن دی سکرین په دې باندې کلیک والی ستاسو شیډو به تاسو سره دا رنګ راشي ټیک شو ښه بیا داسې کار وکړئ یو پر بیک راشئ دلته بیا کلر اینډ فیل باندې کلیک والی دلته بیا دا اپشن کلیک کړئ ښه چې دا کله کلیک کړو تاسو سره بیا هغه ګراف راوړي په سکرین باندې بیا چې تاسو څونه شیډو غواړئ دا ګراف تاسو هغونه غټوئ د هغه حساب سره او کچوئ دا رنګي تاسو ته څونه شیډو پکار وي هغې حساب سره تاسو خپل ګراف داسې برابر کوئ داسې به کموئ زیاتوئ هغه حساب سره تاسو برابر کوئ ښه زموږ تقریبا دونه صحیح راځي ټیک شو هغې نه پس بیا بیک راشئ ښه زموږ د پیک چې کوم دی تقریبا دا رنګ رالو زموږ د پیک دا کار چې کوم دی نو ختم شو اوس په داسې کار کوو دلته به خپل میوزیک موږ رالو زموږ په میوزیک کې چې بیا کوم لیریکس وي هغه بیا دلته شیډو کې بیا موږ لیکو چې زموږ سره لږ صفایي سره راځي خان تاسو به کار وکړئ لاندې کې پلس آیکن دی دې باندې کلیک والی که ستاسو ساوند تاسو سره په ویډیو کې تاسو بلې میډیا باندې کلیک والی او که په آډیو کې تاسو په آډیو باندې کلیک والی هم سره په ویډیو کې په میډیا باندې کلیک کړو ټیک شو تاسو سره تاسو ګیلری راواوړي ستاسو په ګیلری کې کومې ویډیوګانې تاسو سره راواوړي ښه دې څنګه زه ویډیو رالم دلته کې دا ویډیو زه رالم په دې ما کلیک واغستو دا موږ سره سکرین ته راغلی ټیک شو بیا به داسې کار وکړئ لاندې په ویډیو باندې یو کلیک والی بره به سره تاسو بیا 3 ډاټ ښکاري په دې کلیک والی بیا لاندې کې دا یو اپشن دی ایکسټریکټ آډیو په دې کلیک والی ستاسو د ویډیو نه به آډیو بیل شي دا ویډیو به تاسو ډیلیټ کړئ کلیک پکې والی بره ته ډیلیټ اپشن دی دې کلیک والی دا ویډیو به تاسو ډیلیټ کړئ ښه بیا داسې کار وکړئ تاسو چې کوم میوزیک راغستی دی ډیوریشن چې څومره دی د خپل پیک او د شیپ ته ډیوریشن په سره بالکل هغه رنګ برابر کړئ داسې کار وکړئ بیا د شیپ باندې کلیک والی بیا به دا رنګ داسې اخر سره ته داسې راشئ چې سکرول به یې کوئ رایټ طرف ته ټیک شو 17 سیکنډ چې کوم دی زموږ دا میوزیک دی ټیک شو چې کله پول هم ورسوه بیا دلته دا یو اپشن دی دې به کلیک والی او دا یو اپشن تاسو کلیک کړئ اتوماتیکلی به ستاسو شیپ چې کوم دی اتوماتیکلی دا میوزیک سره برابر شي ټیک شو داسې بیا د خپل پیک ته دا رنګ راشئ پیک ته به داسې راشئ پیک باندې به کلیک والی ښه چې کلیک یې پرې واغستو به دې کوم داسې اخر سر ته راشئ داسې به سکرول کوئ ټیک شو اخر سر ته به داسې راشئ دلته کې به دا اپشن کلیک کوئ او دا تیر دا نشانه به چې ووایي دا هم تاسو سره اتوماتیکلی دا غټ شي دا درې ونه چې کوم دی موږ سره یو شان برابر شو ټیک شو بیا به داسې کار وکړئ اوله سر ته به راشئ
او د خپل میوزیک په تاسو پلی کوئ. تاسو به میوزیک کې چې اولنی کوم یو لیریکس وي هغه بیا تاسو لیکئ. ښه زه پلی کوم ګورئ ورته. ښه مونږ چې کوم دی د خپل اولنی لیریکس واورېدو تاسو هم واورېدلی چې کار بیا لاندې وکړئ. لاندې کې د پلس آیکن دی دې نه به کلیک والی. دلته کې به ډبل ټیکس باندې کلیک والی. تاسو سره به ستاسو کیبورډ راوړئ. اوس په خپل کیبورډ اردو ته واړوئ او ستاسو به ساوند کې چې کوم لیریکس وي هغه بیا تاسو ولیکئ. مونږ د خپل لیریکس لیکو هغې نه پس بیا تاسو طریقه ښیم. ښه مونږ چې کوم دی د خپل لیریکس ولیکو هغې نه پس بیا څه کار وکړئ. بره به یې سره تاسو ته لاینونه د اپشن ښکاري دی به یو پرې کلیک والی. تاسو ته ټیکس چې کوم دی دا به تاسو سره سینټر ته شي. بیا ورپسې دا بل اپشن دی ریبوټ ریګولر په دې نه به کلیک والی. دلته کې تاسو سره پونټ سره واوړي چې کوم پونټ تاسو بیا خپل لیریکس ته ورکوئ ټیکس ته ورکوئ تاسو دې نه ورکولی شئ. ټیک شو. په دې طریقه باندې کوم پونټ بیا تاسو ته مرضی پونټ یې تاسو ورکولی شئ. خو موږ دا یو پونټس ورکوو. ټیک شو. بیا ورپسې دا بل اپشن دی 18 پیټي چې لیکلی دې نه به کلیک والی. دې ځکه تاسو ټیکس ته سایز غټولی کچولی شئ. څونه یې غټوئ څونه یې کچوئ دا رنګې. ټیک شو. موږ سره دونه برابر دی. ورپسې بیا دا بل اپشن دی کلر په دې نه به کلیک والی. دې ځکه تاسو ټیکس ته کلر ورکولی شئ. کوم کلر تاسو ورکوئ هغه تاسو ورکولی شئ. موږ د کلر بلیک ورکوو. ټیک شو. بلیک موږ سره صحیح دی. بره به یې سره بیا د ټیک نشان دی دې نه بیا کلیک والی. ښه زموږ د ټیکس چې کوم دی موږ سره دا رنګې راړو. زموږ د اولنی لیریکس دا رنګې راړو. ټیک شو. دا بیا تاسو لاندې داسې راوړئ به شیډو کې تاسو په یو ځای کې ولګوئ چې ستاسو د لیکل چې کوم دی صفا ښکاري. دا شیډو موږ د دې لپاره جوړ کړه چې زموږ د لیکل چې کوم دی چې سره صفا راشي. ښه دا رنګې داسې تاسو یو ځای کې بیا ولګوئ. ښه موږ چې کوم دی په دې ځای کې داسې پیټ کو. ټیک شو. دا رنګې ښه بیا بره به یې سره باندې د ټیک نشان دی په دې نه بیا کلیک والی. ښه هغې نه پس به یې کار وکړئ پرې بیک راشئ او کم لیریکس چې تاسو ولیکئ دې نه به یو کلیک والی. د دې ډیوریشن تاسو داسې معمولي شانته کیسې واکئ داسې. ټیک شو. بیا به د اوله سر ته راشئ او پلی به یې کوئ. تاسو د خپل لیریکس په تاسو واورئ. څه لیریکس چې به کوم ځای باندې ختمیږي په هغه ځای باندې بیا سټاپ کړئ. ښه زموږ د اولنی لیریکس چې کوم دی موږ سره دې ځای باندې ختمیږي لکه به تاسو کلیک والی په لیریکس باندې او دا یو اپشن به کلیک کوئ. تاسو ته پالتي چې کوم دا به تاسو سره ډیلیټ شي. ټیک شو. ښه بیا به داسې کار وکړئ چې بیک په راشئ. چې بیک راغلی د ویډیو د اوله سر ته بیا راشئ. دلته به لیریکس باندې به کلیک والی. تاسو سره به دا رنګ اپشن نه وړي. بیا لاندې کې دا یو اپشن دی مو اینډ ټرانسفارم په دې نه به کلیک والی. دلته کې به دا یو اپشن کلیک کوئ. دا یو اپشن تاسو ته ښکاري رایټ سایډ ته په دې نه به کلیک والی. ښه دلته کې بیا لیفټ سایډ ته تاسو به د پلس آیکن دی دې نه به کلیک والی. تاسو سره دلته کې یو کی ولګي. ټیک شو. ښه بیا داسې کار وکړئ د لیریکس دی منځ ته خاص داسې راشئ خاص سینټر ته دا رنګې منځ ته بالکل راشئ. پلس باندې بیا کلیک والی. تاسو سره دلته کې یو بل کی ولګي. ښه بیا د لیریکس دی اینډ ته خاص راشئ اخره سر ته کوم دا اینډ ځای چې کوم دی اخره دې ځای داسې راشئ دا رنګې. ټیک شو. یو پلس بیا بل ولګوئ. تاسو سره یو کی بل ولګي. ټیک شو. ښه چې کله تاسو درې کیګانې ولګوئ بیا د اولنۍ کی ته به دا رنګې واپس راواوړئ. اولنۍ کی چې تاسو کومه لګولې هغې ته به دا رنګې راشئ. ټیک شو. چې رالی ورته په دې ځای بیا تاسو داسې ګوته راکاږئ داسې به کش کوئ نو ستاسو د ټیکسټ چې کوم دی تاسو سره زوم کېږي. زه چې په کومه طریقه باندې زوم کوم هغسې تاسو هم وکئ. ګورئ ورته ښه دا رنګې به تاسو را زوم کوئ. دا رنګې تاسو خپل لیریکس را زوم کوئ. لیریکس مونږ لږ سینټر ته کړو. دا رنګې تاسو را زوم کوئ. ټیک شو. مونږ چې څنګه وکړو ښه بیا به داسې کار وکړئ د منځنۍ کی چې تاسو کومه لګولې دا تاسو په ځګ باندې پرېږدئ او د اینډ کی ته بیا داسې راشئ داسې ورته راشئ او دا هم تاسو داسې دغه رنګې بیا راکش کړئ. دا رنګې څنګه چې ما بل وکړو هغه هم پول رسولی دا معمولي شانته کې پرېږدئ په دې منځ کې دغسې. ټیک شو. دا رنګې بیا تاسو پرېږدئ. ټیکسټ ته ګورئ سینټر ته کومه دا رنګې به تاسو بیا پرېږدئ. ټیک شو. ښه بیا داسې کار وکړئ د لیریکس دې پوزیشن ته به دا رنګې راشئ داسې به راواوړئ. د لیریکس دې پوزیشن ته به راشئ د اولنۍ دوه کی چې تاسو کومې لګول دغې د منځ ته تاسو راشئ. ټیک شو. چې منځ ته یې کله رالی بیا دلته کې دا یو اپشن دی ګراف په دې به کلیک والی او دا ګراف به تاسو دا رنګې یوسئ څنګه چې زه وړم هغسې به تاسو هم ویسئ. دا رنګې به تاسو یوسئ. ټیک شو. دا رنګې به تاسو یوسئ. ښه بیا داسې کار وکړئ چې د دویمې سیدې پوزیشن ته به داسې راواوړئ. دې منځ ته دا رنګې راشئ او دا ګراف به تاسو داسې لاندې راوړئ. هغه اولني کې بره واړو دا ګراف اوس به داسې لاندې راوړئ. دا رنګې. ټیک شو. هغې نه پس به داسې کار وکړئ چې بیک په راشئ یو پیر. ښه چې بیک رالی بیا به داسې کار وکړئ لاندې کې دا یو اپشن دی افیکټ په دې به کلیک والی. دلته کې به ایډ افیکټ باندې کلیک والی. تاسو سره به دا رنګې افیکټ راواوړي. دلته بره دا سرچ اپشن دی په دې به کلیک والی او دلته تاسو په سرچ کې به ورته ولیکئ موشن بلر. تاسو به ولیکئ چې MOTION تاسو دا رنګې ولیکئ. تاسو کله موشن ولیکو تاسو سره د افیکټ په ټولو په اول نمبر باندې راواوړي. تاسو به کلیک والی. لاندې ولیکئ سټنډرډ سیټینګ باندې بیا کلیک والی. ښه تاسو سره به دا رنګې انټرفیس راوړئ. تاسو به داسې کار وکئ لیریکس د اوله سر ته داسې راشئ. دا رنګې د لیریکس د اوله سر ته دا رنګې راشئ.
او دلته کې پلس اپشن دی، یو پلس په تاسو دلته کې ولګوئ. تاسو سره یو کی ولګي دلته ټیک شو به لیریکس کې. بیا دا پټ تاسو ښکاري د ټونی چې وته لیکل ټونی دا پټ چې کوم دا تاسو پول ورسوي. نو چې کوم اوس موږ سره په 1.00 کې دا تاسو مکمل داسې پول ورسوي. ټیک شو 4.00 ته تاسو ورسوي. هغه نه سوي کار کوي لیریکس د اخر سره ته ودارنګ راشي. بیا به یو پلس تاسو بل لګوي. ټیک شو چې پلس هم ولګو دا غنه پسې به بیک راشي. خا چې پلس هم ولګو دا غنه پسې به کار کوي دلته یو پلس تاسو بل ولګوي. خا چې پلس هم ولګو یو پلس تاسو دلته بل ولګوي. یو پلس تاسو دلته بل ولګوي. خا چې کله تاسو دلته په اند کې تاسو کی ولګولا هغه نه پسې به کار کوي دلته لاندې 3 ډاټ تاسو کوي دنه کلیک والی او دلته د اپشن د کاپی افیکټ په دنه کلیک والی. ټیک شو په دې کله کلیک واس بیا بیک راشي. یو پیر چې بیک راځي د افیکټ باندې کلیک والی دلته کې لاندې تاسو 3 ډاټ کوي دنه کلیک والی دلته کې د اپشن د پیسټ افیکټ الته مونږ کاپی کړو دلته کې بس موږ پیسټ کو. ټیک شو پیسټ افیکټ موږ والو. خا د موشن بلر چې کوم دا موږ سره 2 پیرل کې اډ شو. ټیک شو د دې کار چې کوم دا موږ سره ختم شو. اوس په بیا وسی کارو کوي اډ افیکټ باندې کلیک والی دلته یو بل افیکټ تاسو په سرچ کوي سټرایپس دلته سرچ کوي تاسو ولیکئ سرچ په کلیک کوي تاسو ولیکئ چې STR چې تاسو کله ولیکئ STRI تاسو سره ټول په اول نمبر باندې افیکټ راوړي ګورئ وته ها ډایرکټ ټول په اول نمبر باندې افیکټ چې کوم سره راوړي او کلیک په والی لاندې د سټانډرډ سیټینګ باندې کلیک والی تاسو سره دلته د افیکټ چې کوم دی اډ شي کلیک په والی خاطر سره ودانګ انټرفیس راوړي تاسو به کار وکړئ. د کاونټ چې کوم دی کې لیکل کاونټ دلته چې کوم دی سره 10.0 دی. ټیک شو نو تاسو 5 ته راورسوي. نو تاسو دا رنګ راورسوي 5 ته 5.0 ته تاسو راورسوي. دا رنګ به تاسو راورسوي. ټیک شو بیا به تاسو لګ لاندې راشي دلته کې د اپشن د پیج په دې باندې کلیک والی او د لیریکس دی اوله سره تاسو بیا راشي. لیریکس دی اوله سره تاسو دا رنګ راشي د پیج به تاسو ورسوي 0.30 ته 0.30 ته تاسو دا ورسوي. دا رنګ ګورئ نو څه ډیر زیات سیوا شو رقمو مې لګ دا رنګ به تاسو ورسوي. ټیک شو 0.30 ته بیا لیریکس دی اند پوزیشن ته دا رنګ راشي. اند ته دا سره راشي یو پلس په تاسو بیا بل ولګوي. د پلس اپشن دی دنه کلیک والی تاسو سره د لیریکس کی ولګي. ټیک شو بیا تاسو دا ورسوي 1.30 ته ورسوي. د اند دا ورسوي 1.30 ته دا رنګ به تاسو ورسوي. ټیک شو بیا به تاسو لاندې راشي لاندې لکه دا اپشن دی کلر دې مخامخ ته کلر ورکړي به دې کلیک والی ته دې ځګین بیا تاسو ټیکسټ ګول لګو زموږ سره چې کوم نه ست بلو کلر چې کوم دې موږ سره اډ شوی تاسو ګول ته کلر بدلون ګورئ چې کوم کلر تاسو وای اقا کلر سره په ټیکس کې راځي په منځ باندې تاسو ګورئ. ټیک شو دا رنګ کومه پر سکر ریډ کلر ورکو. ټیک شو هغه نه بس به کارو کې لاندې کې دا اپشن دی سموثینګ. ټیک شو په دې باندې کلیک والی سموثینګ باندې کلیک والی. ټیک شو د سموثینګ به تاسو ورسوي چې کوم دی موږ سره دی 0.010 کنه 0.010 دا تاسو ورسوي 0.030 ته تاسو دا رنګ ورسوي 20 ته ورسوي. ټیک شو دا رنګ صحیح شو. خا بیا لاندې کې بل اپشن دی سکرین سپیس دا چې کوم دی موږ سره اپ دی دا تاسو آن کړئ. دې بټن باندې کلیک والی دا تاسو سره دا رنګ آن شي. ټیک شو خا چې آن شو تاسو سره اوس کوم دی زموږ د لیریکس تا کار چې کوم دی موږ سره ختم شو اوس باقي کار زموږ آسان شو. اوس په دې کار کو بیک پارا شي چې بیک راځي په لیریکس باندې کلیک والی دلته کې پلس آیکن کلیک کړئ دلته کې دا اپشن دی کاپی لیر په دې باندې کلیک والی په دې ونی لیریکس کې چې موږ سونه افیکټ چې کوم دی موږ یوز کړه ټول موږ سره اتوماتیکلی کاپی شو. اوس ته ګوره تاسو یې کار کوئ د خپل ویډیو په پلی کوي او تاسو د لیریکس چې کم ځګنه شروع کیږي هغه ځای تاسو د ویډیو سټاپ کوئ او دا کم لیریکس چې موږ کاپی کړل تاسو پیسټ کوئ. زه څنګه کومه غرنګ تاسو موږ ګوره د خپل ویډیو پلی کوم دیس کې ورچ کوم زموږ د اولنې لیریکس کوم دی الریډي لیکل دی زموږ بل لیریکس چې کوم دی دویم نمبر نو موږ دیس کې شروع کیږي کنه. دې کار ولې دا ویډیو موږ سټاپ کړه بیا دې کار وکړه پلس آیکن دی دنه کلیک والی او دلته دا اپشن دی پیسټ لیر په دې کلیک والی دا تاسو سره پیسټ شي. اوس دا ګورئ خاطر موږ دویم لیریکس ته ګورئ تاسو پلی کوم خاصه دریم لیریکس چې کوم دی موږ سره شروع کیږي نه دیس ګن تقریبا شروع کیږي دا لیریکس چې کوم دی موږ سره لغټ دی دا موږ سره راکاچو څنګه راکاچو دلته دیس ګن کلیک والی دلته کې دا اپشن کلیک کړئ دا کله کلیک کو
تاسو سره دا رنګ اپشن نه وړي دلته دا یو غشي تاسو ښکاری بدین به کلیک والی نو تاسو سره اتوماتیکلی لاکټ شي ټیک شو ورپسې بل لیرکس به دې څنګه شروع کیږي دلته کې د پلس آیکن به وای او پیسټ لیر به وای دا دې پیسټ لیر بدین به کلیک والی دا بل هم تاسو سره پیسټ شي نو په دې طریقه تاسو خپل ټوټل لیرکس چې کوم دی تاسو به داسې پیسټ کړئ او اول به پیسټ کړئ ایډیټینګ به بیا وروسته کوو نور طریقه به تاسو راخیم اول زر پیسټ کوم تاسو خپل لیرکس زر پیسټ کړئ هغه نه پسې به تاسو طریقه خیم ګورئ ولا ها خاصم به ساوند چې کوم لیریکس او هغه چې کوم دی سټپ بای سټپ چې کوم دی موږ پیسټ کو تاسو وګورئ سټپ بای سټپ ټیک شو اوس په دې کار کوم به خپل لیریکس کوم ایډیټینګ کوو تاسو په سر نه دا ویډیو پلی کوي بیا دا رنګ پلی کوي خاصم دا ولنه لیریکس چې کوم دی سره لیکل شوی په دویم لیریکس بس موږ چینجینګ کوو د کار کوم په دویم لیریکس باندې کلیک والی لاندې د آپشن دی ایډیټ ټیکست باندې کلیک والی دا لیکل به تاسو مکمل ریموو کړئ دا لیکل چې تاسو کوم کله تاسو ریموو کړئ دا رنګ ټیک شو ریموو یې کړئ او تاسو کوم دویم لیریکس یو هغه به تاسو ولیکئ کیبورډ په اردو ته واړوئ خاموش چې کوم خپل دویم لیریکس ولیکو بر به سره باندې ټیک نشان دی په دې باندې کلیک والی دا اوس وګورئ څنګه لیریکس چې کوم دی موږ سره چینج شوې او موږ ولنه لیریکس چې ګوره کومو موږ ولنه لیریکس چې کوم دی دا یو د سترګې لته نه وړي ټیک شو دویم دا لیریکس دی دسی به دریم ته تاسو دریم بیا تاسو واورئ ها چې وامر دې په کلیک والی لاندې کې ایډیټ اپشن دی دې په کلیک والی دا لیکل به تاسو مکمل ریموو کړئ اوس تاسو چې مخکې کوم لیریکس وي هغه به تاسو بیا ولیکئ چینج به کړئ خاموش چې کوم دی خپل دریم لیریکس هم ولیکو بر بیا په سر باندې ټیک نشان دی په دې به کلیک والی تاسو وګورئ چې دریم لیریکس کوم دی موږ سره ولیکلی شو نو په دې طریقه تاسو مخکې وځئ داسې او په خپل لیریکس باندې کلیک کړئ او ایډیټینګ وکړئ کوئ ټوټل سونګ باندې تاسو دا رنګ چې کوم دی خپل لیریکس ولیکئ زه پټاپټ لیکم چې تاسو زیات ټایم خراب نه کړي هغې نه پسې بیا تاسو نور طریقه ښیم خاموش چې کوم دی خپل لیریکس چې کوم دی موږ ټوټل ولیکو ښه تاسو اوس دا ویډیو پلی کوم زموږ د ویډیو څنګه راغلی ګورئ ورته ښه تاسو اوس دا ویډیو پلی کوم خاصم دا ویډیو چې کوم دا رنګ رااله اوس په دې کار کوو د خپل ټیکس سره بس ایموجي به سره موږ لګاو ټیک شو نو خان د ویډیو دی ولا سره دا رنګ راشي دا ولنه لیریکس چې تاسو کوم لیکلای دی په دې نو کلیک والی دلته کې به پلس آیکن باندې کلیک والی دلته به ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک والی تاسو چې کوم لیریکس لیکلای دی تاسو سره ډوپلیکیټ راشي دلته به ډوپلیکیټ باندې کلیک والی دلته به ایډیټ ټیکست باندې کلیک والی دا لیکل تاسو مکمل ریموو کړئ دا لیکل تاسو مکمل ختم کړئ دا رنګ ریموو یې کړئ بیا لاندې کې دا آپشن دی ایموجي په دې باندې کلیک والی تاسو به دا رنګ ایموجي راوړي ا دې ځین به تاسو کوم ایموجي راړي به تاسو بیا راوړي تاسو ته شو دوه ایموجي رااله ما تاسو طریقه هم تاسو پوه شئ تاسو خپل مرزي ایموجي بیا رااله هر څه تاسو لګول غواړئ تاسو بیا راوړي خلک یو دوه ایموجي رااله یو دار رااله ما یو دار رااله ټیک شو دوه ایموجي ما راوړل لکه سکرین کې کوم دی اډ شو تاسو داسې معمولی شانته کې بار یو څه دا رنګ په کوم ځای کې تاسو لګول غواړئ د پار ځای کې تاسو لګولای شئ کوم ځای کې تاسو لګوي هلته کې تاسو پیټ کړئ هغه موږ دلته کې لګاو څه تاسو ته طریقه خیمه دلته کې پرس کما ولا کول صحیح شو هغه نه بس دلته کې دا یو آپشن دی د کلر آپشن تاسو کړئ دلته کلیک والی دلته کې دا یو آپشن کلیک کړئ دا پټه تاسو داسې مکمل لاندې راولئ داسې لاندې به راولئ تاسو د ایموجي اوریجنل حالت ته راشي دا رنګ ټیک شو د دې ځینې بیا تاسو د ایموجي د سایز غټولی کچولی شئ څومره غټوئ څومره کچوئ چې پلس ته داسې وړئ نو غټېږي او چې ماینس ته وړئ نو کچېږي دا رنګ ټیک شو ښه موږ سره تقریبا دونه برابر راځي ټیک شو دونه برابر شو بیا بره به یې سره باندې ټیک نشان دی بیا کلیک والی خاص د ونی لیریکس دا کار چې کوم موږ سره ختم شو د دې کار وکړئ د دویم لیریکس دا رنګ راوړئ د دویم ته داسې راوړئ او کلیک پې والی دلته به پلس آیکن باندې کلیک والی ډوپلیکیټ لیر به کلیک کړئ دلته به ډوپلیکیټ باندې کلیک والی ایډیټ ټیکست باندې کلیک والی دا لیکل به تاسو مکمل ریموو کړئ لیکل هم ریموو کړل به ایموجي باندې کلیک والی هغه زړه طریقه ده ښه ایموجي باندې کلیک والی دلته کې ایموجي خپلې مرضۍ راوالی کوم ایموجي تاسو راغلی به راوالی ټیک شو راوام غسته داسې معمولي شانته کې بره به یوسئ کوم ځای کې تاسو لګول غواړئ هلته کې تاسو ولګوئ دغه داسې به ونیسئ بره به یوسئ ټیک شو
دې ځای بوله کلر غټ کړئ کلر څونه غټوي تاسو بوله غټ کړئ رنګي بیا د کلر اپشن دی به کلیک والی دې به درمیان اپشن کلیک کړئ نو تاسو داسې ایڈجسټ کړئ لاندې دا رنګ ټیک شو ستاسو ته ایموجي اوریجنل حالت ته راشي دا رنګ کوم ځای کې بیا لګوئ تاسو لګولی شي هر ځای کې فټ کوئ بیا بره دا ټیک نشان دی دې به کلیک والی خان په طریقه چې کوم دی تاسو د خپل لیریکس په ټوټل لیریکس په تاسو کوم دی نو ډوپلیکیټ والی د ټوټل په نمبر نه یو ډوپلیکیټ تاسو والی او بیا په کې ایډیټینګ کوئ تاسو خپل ایموجي به تاسو ولګوئ پټاپټ لګوئ چې زیات ټایم خراب نشي پټاپټ لګوم تاسو خپل کې ایموجي ولګوئ هغه نه پسې به تاسو نو طریقه ښیم خاموش چې کوم د خپل لیریکس سره پټاپټ چې کوم د ایموجي ولګول زه تاسو ته ویډیو پلی کوم چې د ویډیو څنګه راځي د ویډیو دی ول سره راځم تاسو زه ویډیو پلی کوم چې د ویډیو څنګه راځي ګورئ وته ها دا وګورئ چې د ویډیو چې کوم تقریبا دا رنګ را سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو ټولو مخکې تاسو ته در ورسي